مونږ یو قانون بیان کړلو چې هر یو مارغه څه چنګال لري هغه درنده دی صحیح او کله درنده وي نه هغه خوړله حرامه دی بالکل دې پیژندګلوي دپاره قانون دغه دی چې کم یو مارغه کم یو پرنده څه د هغه کله پرواز کوي پرواز په حالت کې وزرونه که هغه ډېر وزرونه وهلو کې وزر کم خوڅوي د وزرونو حرکت یې کم وي دې په نسبت چې وزر همدې شانته بغیر حرکت نه پرېږدوي صحیح دغه مارغه چنګال لري او درنده دی او د دې غوښې خوړله حرامه دی صحیح مثال په طور باندې تاسو وګورئ په کم ځناورو په باره کې او پرندګانو په باره کې په مختلفو ټي وي کې چینلو کې مختلف پروګرامونه وي هغه کې د مارغانو پرواز طریقه ښیي بالکل نو مثلا تاسو پکې کتی شئ چې کم عقاب دي بالکل یعنی شاهین باز مختلف نومونه دي دې ته وګورئ دې پرواز چې کوي د دې کم وزر د هغه بغیر د حرکت نه یو اوږده موده پورې خپل وزرونه همدې شان سره خلاص پرېږدي نه یې خوڅوي بالکل حرکت نه ورکوي او پرواز کوي بالکل او د دې د وزرو حرکت کوله کمه ده بالکل خوڅوله کمه ده او د وزرونه همدې شان سره خلاص پرېږدي صحیح دا چنګال لري او درنده دی او دی علامات دی که نه مولانا دا علامت دی خو دې نه واضحه کېږي چې کم یو مارغه چې هغه کله پرواز کوي بالکل پرواز وخت کې هغه وزر زیات خوڅوي حرکت زیات ورکوي دی په نسبت هغه وزر همدې شان ته بغیر د حرکت نه پرېږدوي د دې غوښې خوړله حلاله ده صحیح تاسو وګورئ چې کوم ورکوټي پرندګان دي صحیح چې کوم ورکوټي پرندګان دي نو دې ورکوټي پرندګان ډېر زیات خپل وزر ته حرکت ورکوي صحیح دا تاسو په خپله کتی شئ بالکل مثلا فرض وکړه چې کوم د بلبل دی یا مثلا چې کوم چرچڼه دی دې شان ته ورکوټي مختلف نومونه دي د مارغو دې وزر پرواز په حالت کې زیات خوڅوي او دا چې پرېږدوي هغه کم دی نو د دې خوړله حلاله دی پس دې لپاره څه وپېژندې یو مارغه خوړله حلاله دی که حرامه دی په کار دی چې د هغه پرواز حالت کې د وزرو خوڅول یعنې حرکت ته پام وکړي که وزرونه زیات خوڅوي بالکل حرکت یې زیات وي نو بیا هغه خوړله حلاله ده او که زیات نه خوڅوي اکثر زیاده تر دغه دی چې وزر همدې شان سره خلاص پرېږدي بغیر د حرکت نه نو هغه چنګال لري هغه درنده دی او د هغه خوړله جایزه نه دی بالکل او همدې شان سره د بلې طریقې سره د حلال گوشت مارغه او حرام گوشت مارغه پیژندګلوي هم ممکنه ده هغه دغه دی چې کم یو مارغه کې پکې چینه دان وي یعنی دا چې هغه کله چې څه وخوري هغه د خوراک د هغه مرۍ سره نږدې په گردن سره نږدې هلته هغه خوراک
یعنی دانې وغیره د غنمو دانې د بل څه دانې ورکوټې شان ته وي د هغه ګردن سره نږدې دلته پکې ټولیږي جمع کېږي بالکل نو که هغه ته ذبح کې هغه ته حلال کې نو د هغه خوراک چې کم کوي هغه ګردن سره نږدې حلق سره نږدې پکې جمع کېږي حلق سره نږدې جمع کېږي دا یوه طریقه سنګدون هم ویلی شو نه سنګدان بل دی سنګدان څه دی سنګدان په موجود وي په معدې سره درنه صحیح چې یو قسم سره معده دی صحیح هغه دی بالکل هغه سنګدان دی صحیح که سنګدان پکې وي هم خوړلی جایزه دی جی او چې کومه خپې دي د دې مارغانو یو قسم سخار د هغه خپو کې موجودي چنګال پکې نه وي یعنی ازغي شانته بالکل ازغي شانته د هغه خپې نه لاندې وتې وي نو دغه درې نښې پکې موجودي وي هغه خوړله هم حلاله دی او دا حلال گوشت دا حلال گوشت دی ګورې مثلا باز ته که تاسو وګورئ د باز په خپه کې تاسو به وګورئ چې چنګال دی صحیح لیکن تاسو مثلا بلبل وګورئ بالکل او دې شانته مرغان وګورئ هغوی کې چنګال نه دی خو یو ازغی د دې خپې کې موجود دی کم مارغه چې دغو درو نښونه یوه نښه هم پکې موجوده وي د هغه خوړله جایزه ده یعنی د حلق سره د هغه کم خوراک وکړي حلق سره نږدې یو ځای پکې موجود وي چې هغه کې ټوله جمع کېږي نو هغه خوړله جایزه یا سنګدان پکې موجود وي او مارغه کې د هغه خوړله هم جایزه ده یا په خپه کې کم ازغی وي هغه هم خوړله جایزه ده دغه درې نښې دي